السلام علیکم ګران دوستان، هیله لرم جوړ او روغ وایاست. تر دې مهاله به ژوند زندګي په خیره تېره شوې. زه یو ځل بیا د سمیع الله یوټیوب چینل لخوا ستاسو ګرانه خدمت کې حاضر شوی یم. نن به یو داسې برنامه در وښیم، یو داسې سیستم به در وښیم، کیدای شي تاسو ته اوس نه وي معلوم، یا پیدا نه وي ځینې اخیستی. دا سیستم ده چې په داسې برنامه ده چې مثال په پلی سټور بازار کې نه پیدا کېږي. هغه تاسو له ګوګل څخه راوړئ، په ډېر مشکل سره پیدا کېږي. برنامې شکل په دغسې طریقه سره ده. دا د ګوشي سیستم ټول داسې اړوي لکه د آیفون. ټول سیستم به ستاسو د ګوشي د آیفون په رقم ته وي. که تاسو غواړئ چې د خپل ګوشي سیستم آیفون ته واړوئ، نو نن دې زه در وښیم. تر دې له مخکې چې ویډیو شروع کړو، زموږ یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک کړئ، شیر یې کړئ، تر څو نور دوستان له دې څخه فایده واخلي. نو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کړو. اوس زه راځم دې برنامې ته. تاسو ګورئ زه برنامې ته راغلم. ګوره دا برنامه ما پر وواله چې زما د ګوشي سیستم ګوره ټول واوښتی. وینې د آیفون په شان زما د ګوشي سیستم. تاسو وینئ دا سیستم د آیفون ګوشي لري. چې اوس په دې کې ګوره تاسو هر برنامې ته وتلای شئ، هر دغه ته وتلای شئ. دلته په سرچ کې ګوره تاسو هر څه پکښې نمیشته کولی شئ. دلته په سرچ کې تاسو مثال هر برنامه که وغواړئ کې نمیشته کولی شئ، هر برنامې ته راتلای شئ. اوس له دې ځایګي څخه ووځو. ګوره څه برنامې چې زما په ګوشي کې مخکې ولې هغه اوس هم پکښې دي. ځکه زه اوس بېرته که تاسو له دې څخه غواړئ ووځئ، نو به پر دې سر ته دا وینئ، پر دې به وروسته کلیک کړئ. دې چې کلیک کړه، اوس به تاسو د ګوره دلته دوې برنامې راوړئ. صفحه اصلي، دا ستاسو د ګوشي اصلي صفحه ده. ګوره دا وینئ دا کومه چې ده، او دا هغه برنامه ده. اوس که تاسو غواړئ چې پر برنامه پرېږدئ، د آیفون په شان یې پرېږدئ، نو دا به پر ووایي. که غواړئ چې خپل اصلي سیستم کې واړوئ، نو دا به پر ووایي. اوس پر دې باندې کلیک واخلئ. اوس به زموږ د ګوشي سیستم ټول هغه ته ولاړ شي، اصلي خپل سیستم دي. اوس به زما ګوشي کې څه برنامې دي، څه سټرنګونه دي، څه شیان دي پکښې، هغه ټول به هلته ماته راوړي. که دې برنامې ته زه ورشم، ګوره اوس برنامې ته زه ورځمه. زه ورنه زما د ګوشي سیستم ټول رقم ته واوښتی. اوس دې دا رقم کې ګرځه، دا بیا نه اولید راکړو. اوس بیا هر وخت اړی، بیا په خپل راست په سرچ کې پر دې باندې کلیک واخلئ. بیا تا ته دوې برنامې راوړي. ګوره دې کې تا ته رقم برنامې هم اضافه شوي دي. ګوره دا وینې دا زما سره نه وه، دا زما سره نشته. سیدې دا برنامه زما سره نشته، دا زما سره نشته، دا زما سره نشته، دا زما سره نشته. ګوره دا یې ټول اوس راوړي. ګوره دا تنظیمات دي، دا تنظیمات ده، دا تنظیمات ده، دا د آیفون تنظیمات ده، او بیا د ګوشي خپل تنظیمات ده. تاسو ګورئ دلته ګوره واتساپ و، دغسې حالت پرواز و، داسې نورې طریقې دي چې ګوره تاسو ګورئ دلته نورې برنامې راوړلې دي. نو د دې کې ډېر خوندور شیان کې پیدا کېږي، ډېر ښه شټنګونه کې پیدا کېږي. تاسو ګورئ دا زما سره نه وه. تاسو پرې وګورئ دا جلا شیان دلته پیدا کېږي. ریل لاین نه کلیک کړئ، دلته به تاسو کولی شئ چې هر ځای ته پکښې کې ولاړ شئ. نو اوس به دا درته وښیم چې دا برنامه تاسو چېرته پیدا کولی شئ. اوس نو برنامه په بازار و پلی سټور کې نه پیدا کېږي. اوس کله تاسو غواړئ خپل ګوشي زاړه سیستم کې واړوئ، نو بیا به ګوره کله چې تاسو دلته کلیک واخلئ، ګوره دلته بیا به راشئ، دلته د هغه به پر ووایي چې دا لاندې تاسو پرېږدئ. نو ګوشي خپل سیستم شي. اوس که تاسو غواړئ چې برنامه پیدا کړئ، برنامه په بازار و په پلی سټور کې نشته، تاسو به راشئ. ګوره زه ګوګل ته راځم، تاسو ګورئ زه ګوګل ته راځم، په ګوګل کې کلیک اخلم. تاسو ګورئ اوس دلته ما راوړلې ده. ګورئ زه بېرته ځم وځم له دې ځای څخه. ګوره اوس تاسو راغلئ، دلته په سرچ کې به کلیک کړئ. تاسو کلیک کړئ. اوس دلته زه څه ورته نمیشته کوم، تاسو به هغه ورته نمیشته کړئ. ګوره دلته ما یو وار نمیشته کړی هم دي، بیا ستاسو لپاره یو ځل بیا نمیشته کړمه. ګوره دا د ای ده. اوس نو اوس داسې ګوره کې نمیشته کړئ. اوس به دا نمیشته کړئ، تاسو پر دې کلیک واخلئ، پر دې کلیک واخله. اوس به تاسو ته دا برنامې راوړي. تاسو ګوره اوس دې کې ډېرې برنامې دي، ټولې 3 برنامې دي. ګوره تاسو وینئ دغه 3 برنامې دي، 1 2 3. دا هم د هغې برنامې شکل ده. اوس په دې کې به تاسو کومه ډاونلوډ کړئ. دې کې تاسو دا اول را ډاونلوډ کړئ. ګوره ناصر شریف ما یو را ډاونلوډ کړی، دا برنامه دغه دا نور زنجله دي، دا د هغې په رقمتونه دي. دا یوه هم په دغه کې پیدا کېږي په پلی سټور کې، خو دغه نشته. ګوره په دې زه کلیک اخلم، په دې کلیک واخله.
اوس ګوره ستاسو ګوشي سیستم به هغه رقم ته واوړي لکه څنګه چې تاسو غواړئ د آیفون په شان داسې ستاسو ګوشي سیستم وینئ څنګه چې پر هغې برنامې تاسو هلته کلیک واخلئ هغه به دغه رقم ته واوړي نو برنامه به ستاسو سره نصب شي برنامه زما سره نصب شوې ده اوس ګوره دلته په سرچ کې د وینئ تاسو ګورئ تغییر سیستم دلته بیرته تاسو تغییر ورکوئ غواړئ چې خپل اصلي سیستم یې کوئ اوس دا په کلیک کوئ تاسو په کلیک کوئ اوس په راسې لاندې بیا په دې باندې کلیک واخلئ زما د ګوشي بیرته زوړ سیستم صحیح ګوره زما د ګوشي هغه زوړ سیستم صحیح نو کوم ویډیو خوښ شوي ویډیو د سره شیر کړئ لایک یې کړئ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ تر څو موږ ستاسو لپاره دا ښه ښایسته ویډیوګانې جوړ کړو تاسو به ټایم در ورسیږي تر بل ویډیو د الله په امان